پیغمبره زه په دغه وخت کې د دغه مدرسو د دشمنانو د دغه ظالمانو جابرانو په صبرو کې دوم ولاړ ورته مولانا صاحب مانه تر ننه پورې کوتاهي شوې وه مانه تر ننه پورې کوتاهي شوې وه تا زما په معاشره کې زما دین ژوندی ساتلی دی زما تهذیب دی ژوندی ساتلی دی تا خپل ذمهداري ادا کړې ده زما ذمهداري پر پاتې او ما کوتاهي کړې ده انشاءالله العزیز نن نه بس به کوتاهي نه کېږي زه به دې دستاربندۍ کې د خپل الله سره مزم کو مولانا صاحب محتوي صاحب د تا سره هم دا وعده کو نن نه بس به انشاءالله زما سره زما تنخواه کې ستا د مدرسې حصه وي زما کاروبار کې به ستا د مدرسې حصه وي زما په زمیندارۍ کې به ستا د مدرسې حصه وي زما ته دومره وس دی دا به در سره کو دا مدرسه به آباد ساتو دا به در سره انشاءالله العزیز دا کاروان په شریکه باندې مخ په وړاندې بوځو بیا چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو الله دې ورسره ملاقات وکړي امین وورته دا ورته ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری یم زما عملونه کمزوري وو لیکن یو کار مې کړی په هغې راته فخر دی نن مې سترګې اوچتې دي ډاډه یم الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوی و مدرسې کمزوري کول اهل حق علما یې کمزوري کول الله پیغمبره په دغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما د دې مدرسو حصه پکې کړې وه د دې علماو حصه مې پکې کړې وه د الله پیغمبره ما دا علما مضبوط کړي وو دیو ته مې ډاډ ورکړی و دیو ته مې ملا ډبولې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې ما د کربوړي کردار نه و ادا کړی چې پوکي کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو الله پیغمبره هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخونو کې به اوبه راوړې په اور به یې راچولې چا ورته ویل اور خو به دې نه مري داسکې هغه ورته ما ته پته ده چې اور به دې نه مري خو زه د سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شاملول غواړم الله پیغمبره زما ایمان و د دې دین محافظ رب دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون زما ایمان و مدرسه هم قیامت د سبا پورې وي ګیرې او پګړۍ به هم تر قیامت د سبا پورې وي دغه شملې به هم تر قیامت د سبا پورې وي دا څوک نشي ختمولی د دې د ختمولو سوچ لرونکي به خپله ختمېږي هغه به نشانې عبرت ګرځېږي لیکن د الله پیغمبره زه هغه وخت کې ما د کربوړي کردار نه و ادا کړی ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و د الله پیغمبره کله چې د وخت د خلیل د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو الله پیغمبره زه هغه وخت کې د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ الله پیغمبره زه په دغه وخت کې د دغه مدرسو د دشمنانو د دغه ظالمانو جابرانو په صبرو کې نه وم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو په دغه ټاټ او چټۍ ژوند او زندګي تېرول کې دا د زمانې ظلم جبر په ځان بلور کې دا د زمانې پیغورونه برداشت کول کې دا د زمانې فقر او باقي په خپل ځان باندې بلور کې د الله پیغمبره زه ستا د دغه وارثانو سره د دغه درویشانو سره په دغه ټاټ او چټۍ باندې ولاړ وم د دې ملګرتیا مې کړې